السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو ملګرو راځو د کمپاوند لیټرز ته یا ترکیبي حروف. ترکیبي حروف هغه حروف دي چې د دوه یا د زیاتو حروفونو ترکیب شوي وي په انګلیسي ژبه کې او یا همچنان پښتو، دری، اردو او داسې نورو ژبو کې. یو ملګرو موږ تاسو دفتانګ لرو، ترفتانګ لرو چې هغه د تلفظ لحاظه د انګلیسي دپاره استعمالیږي چې هغه اوازونه جوړوي، د دوه حروفونه جوړیږي، د دریو نه او یا داسې نور نه ترکیب شوي. مخکې دې نه ملګرو چې موږ کمپاوند لیټر سره شو، راځو موږ دلته د انګلیسي دپاره په یو پلان باندې خبرې کوو. ملګرو که ستاسو یادیږي په مخکیني درسونو کې د الفبا په برخه کې که تاسو چېرته د همغه الفبا په باره کې نور معلومات غواړئ یا زموږ چینل ته وروسته راغلي یاستئ، نو تاسو لاړ شئ د الفابیټ پلیلیست ته لاړ شئ. د الفابیټ پلیلیست کې تاسو مکمل ویډیوګانې ګټی شئ. هلته به دا کومې خبرې چې زه کوم هغه معلومات تاسو هلته بیا حاصلولی شئ. ملګرو اوس راځو وایو چې کله موږ انګلیسي زده کوو نو د انګلیسي لپاره باید موږ سره یو پلان وي. هغه پلان په داسې شکل سره بیانو چې انګلیسي موږ په درې برخو باندې ویشو. یو موږ یو چې لو لیول، بل میډیم لیول، بل ټاپ لیول. کله چې موږ سره لو لیول باندې خبره کوو نو په لو لیول کې باید موږ ملګرو د الفابیټ یاد کو، د الفابیټ دپاره معادل یاد کو، بیا موږ ترکیبي حروف چې نن به زموږ درس په دې باندې شروع کیږي. کله چې زمونږ الفابیټ یاد شو، معادل د هغې دپاره یاد شو، ترکیبي یاد شو، نو بیا به موږ ورډ ته ځو. په ورډ کې به هم ملګرو بیا موږ کار کوو، وایو به چې هغه کلمات، هغه ورډز کوم چې د دوه حروفونه جوړ شوي دي، کوم چې د درې حروفونه جوړ شوي دي او کوم چې د څلورو نه پنځو نه او داسې نور څنګه موږ کولی شو چې شارټ ورډز او لانګ ورډز تلفظ کړو. بیا ملګرو وایو کله چې زمونږ بیسک پروننسیشن جوړ شو، بیسک ریډینګ زمونږ جوړ شو، نو بیا به ملګرو ابتدا کې موږ ځو ګرامر ته به ځو چې په ګرامر کې به انشاءالله موږ تاسو پارټس سپیچ باندې کاملا کار کوو. پارټس سپیچ به موږ په مختلفو راوندونو کې کار کوو، په هغې باندې موږ تاسو ته بیا د وټساپ د لارې انشاءالله کوشش کوو چې نور کتابونه د هغې لپاره چپټرې دا هم درولېږو. ملګرو اوس وایو چې کله زمونږ پارټس سپیچ کور شو بیا به د هغې نه وروسته موږ ټینس ته ځو. کله چې زموږ ټینسونه ټول کور شو په مختلفو طریقو سره او په هغې باندې موږ کار کوو، بیا به موږ اکټیو پاسیو ته ځو، بیا به ډایرکټ انډایرکټ سپیچ ته ځو. کله چې زموږ د ګرامر هغه څلور مهمې برخې خلاصې شولې، بیا به هغه ګرامر چې موږ ته ضرور دی، مثلا جرنټ انفینیټیو دی، مثلا پرل سټرکچرز دي او داسې نور، په هغې باندې به هم ملګرو کار کوو. خو راځو کله چې بیا موږ ځو ټاپ لیول ته، نو ټاپ لیول لپاره ملګرو موږ ته د لیسننګ برخه په کار ده چې په لیسننګ کې به کار کوو، په ټاپ لینګویج کې یا په ټاپ لرننګ کې بیا موږ ته ملګرو د پروننسیشن برخه چې په هغې باندې به نور هم کار کوو، ټاپ پروننسیشن، ټاپ پرونولوژي باندې به کار کوو. بیا ملګرو موږ یو چې ریډینګ دی، نو ریډینګ موږ به سکیمینګ، سکیوینګ، سکرټینګ ټولو برخو باندې کار کوو. همداسې وایو چې بیا موږ ته ټاپ ګرامر په کار دی د ټاپ انګلیسي دپاره، نو په هغې باندې به کار کوو. همداسې دوستانو موږ په قلار قلار ځو. راځو اوس کمپاوند لیټرز ته چې کمپاوند لیټرز څه دي. کمپاوند لیټرز یا ترکیبي حروف د سی ایچ حروفونه شروع کوو. سی ایچ د انګلیسي کلمات لپاره د چ اواز ورکولی شي. مثلا د چیر په کلمه کې چاک، کاوچ، چیټ، چیروټي، چین، چیټا، چیو او داسې نور. مګر راځو سی ایچ د انګلیسي کلماتو کې چې زیاتره اوقاتو کې د لاتین کلمې راغلي وي نو د شین اواز جوړوي. مثلا د مشین ګورو چې سی ایچ دلته د دوه واویل یا غږیزو حروفو ترمنځ راغلی، نو ځکه د شین اواز ورکو په زیاتر کلماتو کې چې دا یو تجربه ده. برشور کلمه کې، پاسټیشو کلمه کې، مشټ کلمه کې او داسې نور. بیا ملګرو سی ایچ کولی شي د پښتو، دری، اردو او داسې نورو ژبو لپاره د چ اواز ورکړي. مثلا د چمن کلمه کې چاردره، چاندا، چترال، داسې نور. چترال دلته ملګرو د یو ټي حرف پاتې شوی، چترال. همداسې ملګرو ویلی شو چې سی ایچ په انګلیسي کلماتو کې د کاف اواز هم ورکوي. مثلا سکول، میکینیک، سکالر او داسې نور. اوس وایو ملګرو بل حرف ته راځو یا دوه نور حروف چې ترکیب شوي دي، ډي ایچ. دا اصلا زیاتره اوقاتو کې د عربي کلمو لپاره استعمالیږي چې کولی شو ډي ایچ په ځای باندې موږ د زیډ حرف هم ولیکو. دا د دوات یا د زوات حرف دپاره استعمالیږي. مثلا د رمضان په کلمه کې ډي ایچ هم استعمالیدی شي او زیډ هم استعمالیدی شي. همداسې مثلا د فرض په کلمه کې ګورو د ذبح کلمه کې، همداسې د انقذه کلمه کې، همداسې ګورو چې ډي یو کله یو ځای شي د انګلیسي کلمات دپاره
لپاره د جیم आवाज جوړي مثلا د ګریجویشن په کلمه کې ډي یو د جیم आवाज جوړ کړ همداسې د ایجوکیشن په کلمه کې ډي یو د جیم आवाज جوړ کړ همداسې د انډیویډوال په کلمه کې ډي یو د جیم आवाज جوړ کړ اوس ملګرو وایو چې ډي یو کول شي په انګلیسي کې د ډال یا دال आवाज هم ورکی مثلا ګورو د ډک په کلمه کې ډیوټي ډمپر ډوال دوبای کلمه کې ګورو چې د دال आवाज ورکړ همداسې ګورو ډاکلنګا ډیوس همداسې نور کلمات اوس وایي ملګرو کله چې جی د ایچ حرف سره یوځای شي ګورو چې په انګلیسي کې د غین حرف نشته نو دې لپاره موږ جی ایچ ترکیبو د غین आवाज جوړی د پښتو دري اردو او داسې نورو کلمو لپاره مثلا افغانستان د افغانستان په کلمه کې ګورو چې د غین حرف راغلی دی نو د غین د حرف لپاره موږ جی ایچ استعمال کوو چې امریکنز برټش او داسې نور خلک هغه غین نشي ویلی نو هغه څه وایي افغانستان موږ به افغانستان نه ویو ولې چې افغان خپله یو خاصه معنا لري افغان په دري ژبه کې داسې معنا شوی چې انسان فهمیده غلام اجنبي نمیشه نو کله چې موږ افغانستان ویو د دې معنا کاملا تبدیلیږي اوس ملګرو ویو چې غني مثلا د غني په کلمه کې جی ایچ د غین आवाज ورکو او د غږ په کلمه کې هم جی ایچ د غین आवाज وکم داسې غیرت بغلان غفار او نور کلمې ملګرو راځو کې ایچ حروف ته چې خې هم په انګلیسي ژبه کې نشته نو د کې ایچ حروف سره مې یوځای کړل د پښتو دري او داسې نورو کلمو دپاره د خې आवाज ورکوي مثلا خان کله چې امریکن برټش او نور انګلیسي زبان کې ایچ وي نو هغه به د کې ایچ په ځای باندې د خان په ځای باندې کان وي یعنی د خې لپاره هغه کې استعمالوي کاپ استعمالوي همداسې ملګرو خالد کلمه کې ګورو خلقه کلمه یا خالق کلمه کې همداسې د مریخ په کلمه کې د خبر کلمه کې او داسې نور ملګرو تاسو ته داسې یو پیام درکړه وایي کار وکړئ او ځان تیار کړه کار وکړه او ځان تیار کړه یو ورځ به حتما چانس تاسو دروازه ټکوي یو ورځ به ته کامیابېږي نو اوس راځو د ترکیبي حروفو باقی مانده حروفو ته پی ایچ حروفو ته راځو چې پی ایچ حروف ترکیب شوي دي د انګلیسي دپاره د فی आवाज جوړی د فی که یوازې پی ته وګورو پی د پی आवाज جوړو کومه پی چې لاندې درې ټکي لري خو د پی ایچ حروف د فی आवाज جوړی مثلا فون فوټو فریز فزیکس الفابet فزیکس فونم گرافیم نوٹ یاداش پی ایچ د پښتو دري اردو او داسې نورو ژبو لپاره نه استعمالیږي که چیرې زموږ په پښتو دري عربي دې ژبو کې فی پکار وي نو د هغې دپاره د اف حرف استعمالو مثلا دلته ګورو پی ایچ ای زد ای ایل فضل که داسې ویو نو په لیکلې بڼه باندې په ګرافیم شکل باندې به دا غلطه وي اف ای نه به کار اخلو یعنې اف به استعمالو اوس راځو ملګرو ټي یو د انګلیسي دپاره چې کله ترکیب کیږي نو د چ आवाज جوړی که ستاسو په یاد وي په مخکینی جلسه کې موږ ویلو یا مخکې موږ هم ویل چې سی ایچ کولی شي د چ دپاره استعمال شي خو ټي یو هم استعمالیدی شي مثلا پکچر فیوچر نیچر کلچر کریچر ایډیسي whatever او داسې نور بیا راځو ملګرو دلته ګورو ټي یو ټي یو کولی شي په انګلیسي کې د ټي आवाज هم ورکړي یوازې ټي هم کولی شو چې د ټي आवाज ورکړي مثلا ټرن ټربن یوټیوب ټیوټر ټرنپ ایډیسي او داسې نور اوس ملګرو ټي ایچ چې کله په انګلیسي حروفو دپاره یوځای شي نو کولی شي چې د تی आवाज ورکړي اصلا ټي ایچ د تی आवाज ورکوي خو په لوکل لانګویج یا محلي ژبه کې ټي ایچ کولی شي د سی आवाज هم ورکړي مثلا think sink tooth earth nothing thanks او داسې نور ټي ایچ کولی شي ملګرو په انګلیسي کې د دال आवाज هم ورکړي خو د محلي ژبه کې کولی شي چې د زال आवाज هم جوړ کړي مثلا that them they mother brother father with یو یاداش ملګرو وي چې بعضې ملګري مثلا فادر وای فادر د ډال आवाज ورکوي نه هیڅکله نه د دال आवाज جوړوي اوس ملګرو وایو چې زد ایچ حروف چې کله سره ترکیب شي د پښتو دري ژبو لپاره کولی شي چې د ژ आवाज ورکړي په انګلیسي کې خپله ژ نشته مثلا موږ مخکې ترکیبات ویلو یو آر ای یو ای ایل وغیره هغه ترکیباتو د ژ غوندې आवाज جوړو خو د پښتو دري کلمو لپاره زد ایچ د ژ आवाज جوړوي مثلا مجده د مجده په کلمه کې ګورو چې زد ایچ
د ژ आवाज ورکړ. د ژاله په کلمه کې ګورو چې زیډ اچ د ژ आवाज ورکړ. همداسې ژبه، ژوندون، همداسې ژاوله او نور. اوس وایي ملګرو کله چې موږ او تاسو په دې برخه کې نور ځو او موږ د انګلیسي زده کړه کول غواړو یا موږ انګلیسي زده کوو، نو ملګرو وایو چې بل پلی لیست به زموږ جوړیږي د ریډ اینډ پریکټس په نوم باندې، چې په ریډ اینډ پریکټس کې موږ ورډز باندې کار کوو، تمرینات به کوو، دوه حروفه کلمو باندې به کار کوو، 3 حروفه، 4 حروفه، 5 حروفه، همداسې نور. بیا به ملګرو موږ د فریز په سیکشن کې کار کوو. نو ملګرو که تاسو موږ بل پلی لیست ته لاړ شئ، په بل پلی لیست کې موږ د کمپیوټر سلایډونو په واسطه باندې موږ فریز جوړ کړي دي، سنټنس جوړ کړي، هغه پلی لیست ته لاړ شئ ملګرو چې تاسو د فریز په برخه کې هم مشکل حل کوي، د سنټنس په برخه کې هم مشکل حل کوي. همداسې موږ به پیراګرافونه جوړول ته موږ به ټاپک جوړو او نور. اوس ملګرو وایو چې موټیویټ یور سیلف، خپل ځان تشویق کړه. موټیویټ یور سیلف، خپل ځان تشویق کړه. ډونټ لسن ټو دوز هو اونلی سی یور مسټیکس. موټیویټ یور سیلف، ډونټ لسن ټو دوز هو اونلی سی یور مسټیکس. خپل ځان تشویق کړه، د هغه خلکو خبرو ته غوږ مږده څوک چې یوازې ستا غلطۍ نه ویني. ځکه دوستانو موږ تاسو په داسې قرن، په داسې زمانو، په داسې ساحو کې ژوند کوو چې زمونږ او ستاسو هیڅوک نه ویني. ټوله تخته که سپینه وي، که په ټوله تخته کې یو ډاټ وي نو ټوله تخته به نه ویني، خو دغه یو ډاټ به ویني. د چا په خبرو پسې مه ګرځه، ته خپل علم د ځان لپاره کې په خپل ځان باندې مصرف کړئ او ته خپل پرایم ټایم، خپل قیمتي وخت د درس لپاره ورکړه تر څو چې کامیابۍ ته ورسېږې.